سلامونه وخت مو په خیر. د ازادي راډیو ځانګړې مرکې ته مو زه فرشته سحاک هرکلی کوم. د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC څارنوال کریم خان غوښتنه کړې چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ته صادر شي. د هغه په وینا معقول دلایل شته چې د طالبانو دا دوه مشران د جنسیت پر اساس د بشریت ضد جنایاتو جرمي مسؤلیت په غاړه لري. یو شمېر د بشري حقونو فعالانو د معترضو ښځو بېلابېلو بنسټونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو له دې پرېکړې تود هرکلی کړی او د دې حکم د عملي کېدو غوښتنه یې کړې ده. طالبانو د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د دوی د رهبر هیبت الله اخوندزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو جلب دوه ګونی چلن او سیاسي هڅول شوې موضوع بللې ده. د بشري حقونو فعاله شبنم صالحي را سره په خپرونه کې میلمنه ده. له هغې به د دې محکمې او د یادې پرېکړې په اړه نور معلومات واورو. سلامونه اغلې صالحي، کور مو ودان چې زموږ بلنه مو منله. که په سر کې راته دا ووایئ چې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC په اړه راته لنډ معلومات راکړئ او ووایئ چې دا څه ډول یو محکمه ده؟ ICC د نړیواله جنایي محکمه اساسا په هغه اساسنامه چې د روم د اساسنامې په نامه مشهوره دغه په 1998 کال کې رامنځته شوه او بیا په 2002 کال کې د محکمې جوړښت رامنځته شو. افغانستان هم له نیکه مرغه په 2003 کال د میل له درېیمې نیټې راهیسې د محکمې غړیتوب لري او هغه ټول جرایم چې د دې محکمې په صلاحیت کې دي چې وروسته زه بیا ورته راځم چې هغه کوم جرایم دي او هغه بعد له دې نیټې نه چې له 2003 نیټې نه وروسته ده په افغانستان کې ترسره شوي هغه د دې محکمې ته د څېړنې تر صلاحیت لاندې راځي. اساسا هغه وخت په وروسته له دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته چې هغه وخت ډېر جنګي جرایم تر رامنځته شو، په هغه وخت کې د یو نړیوال بنسټ شتون چې وکولای شي ټول هغه جنگي مجرمین چې په جنگونو کې ښکېل ول د هیواد مربوط نه و، بلکې داسې اوس هغه وخت کې ملي حقوقو نه شوی کولی هغه محکمه کې د دې لپاره باید یو بنسټ رامنځته شي. هغه لومړی د داسې یو نړیوالې محکمې بنسټونه د نورنبرګ موقتي محکمې وي چې په هغه وخت کې دا رامنځته شوې او هغه جنګي جرایمو ته رسیدګي وکړل، ویل هغه موقتي وي، هغه پروسه ختم شوه ولاړ او وروسته بیا په 90 لسیزو کې ځینې بیا موږ نورې محکمې لرو چې هغه په افریقا کې رامنځته شوي دي. ولې د یو دایمي محکمې شتون ضرورت حس کېدو په هغه اساس سره د ملګرو ملتونو سازمان او د اکثریت غړو هیوادونو تصمیم ونیو چې داسې یو محکمه رامنځته کړي چې وکولای شي هغه جرمونه چې نړیواله بڼه لري، یعنې نړیوال جرمونه موږ څه ته وایو؟ په نړیوال جرمونه هغه جرمونه دي چې د جرم د تشکیلونکو عناصر نه یې حد اقل یو ملي نه وي، یا په اصطلاح د بین المللي یا کس یا قاتل یا مقتول یا مثلا یو خوا یا بل خوا خارجي یا ځمکه خارجي یا هدف سوی هغه خارجي. نو په هغه اساس سره دا رامنځته شو او اساسي هغه منډیټ د څلور غټ جرمونه دي چې هغه جنوساید د بشریت په وړاندې جرایم دي، جنگي جرایم دي او د تجاوز یا د تیری د یو هیواد په بل هیواد باندې تیری جرایم دي چې بیا مثلا هر د دې کټګوري بیا نورې تر دې لاندې کټګوري لري. مثلا تر ټولو سره کټګوري د جنایت د بشریت په وړاندې جنایت ده چې هغه بیا په لسګونو نور کټګوري لري چې دا اوس د جنسي ځورونې کیسونه چې په افغانستان کې د دې قضیه مخ ته وړي ICC هغه هم د بشریت په وړاندې د جنایت یو ډول. مننه اغلې صالحي، دغه خبرو ته به بیرته هم راوګرځو، خو که اوس راته دا ووایي چې د جرمونو نړیوالې محکمې دغه غوښتنه دا په څه معنا ده او د حقوقي لحاظ نه څومره اهمیت لري؟ ICC په افغانستان کې خپل څېړنې په 2009 کال کې پیل کړې وې. په هغه وخت کې په 2009 کال کې بېلابېلو بنسټونو د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون، حکومت او ډېر هغه نهادونه چې دوی سره همکار وو، دوی سره کلنۍ ډیټا او دا مواد شریکوله. په هغه وخت کې د دوی فوکس تر ډېره بریده پورې پر جرایمو باندې و، بخصوص هغه جرایم چې هغه نړیوال صبغه لري. چې په هغه وخت کې افغانستان ځکه چې د ځینې هیوادونو سره ځینې قراردادونه امضا کړي وو، په هغه د دې افغانستان قضایي سیستم د دې په اصطلاح توانایي نه درلوده چې هغه جرایمو ته رسیدګي وکړي. ولې په دې وخت کې هغه جرایم چې هلته ترسره شوي وو فوکس ډېر دا و چې پر جنګي جرایمو چې دا څېړنې تر 2014 پورې روانې، بیا یې ودرېدې. په 2019 کې یو ځل بیا پیل شوې، په 2019 کې بیا د افغانستان د حکومت پر غوښتنې باندې یو ځل بیا وځنډېدې. ولې په 2022 کې هغه وخت چې
د افغانستان حکومت نسکور کړی شو هغه وخت کې د طالبانو پر اتک سره او د دوی د جندر اپارتاید یا په هغه سیستم چې دوی راپیل کړی دی چې ښځې د جنسیت پر بنا باندې له ټولو اساسي حقوقو محرومي کړي دي د آی سی سی تصمیم ونیوی چې خپل فوکس بل نورو جرایم څنګه جنگي جرایم دي او نور د بشر په وړاندې د جنایت جرایم دي هغه به څنډې ته کې یو خپل فوکس په یوازې پر جندر د پروسیکیوشن یا جنسي ځورونه باندې کې بل هغه نه دی یو پالیسی هم جوړه کا د پر دې وخت کې د افغان ښځو د نړیوالو بنسټونو د افغان بېلابېلو قشرونو غوښتنه دا اوس حد اقل آی سی سی چې په 2009 کې څېړنې په افغانستان کې پیل کړې او دا د حدوداً 15-14 کال کې هیڅ نو پرمختګ نه کړ یو څه باید ولري او دا نړیوال فشارونه دی باعث آی سی سی اقدام وکړي لدې کومرغه د آی سی سی دغه اقدام چې دا د نیولو د حکم د غوښتنو په معنا د سباد لدی به دا حکم زی هغه دغه د قضات یو ډلګۍ ته هغه اصلي محکمې جز نه ده ولې د محکمې نه مخکې د قاضیانو یو ډلګۍ د هغه به د غوښتنه د لوی د آی سی سی د څارنوال چیري او ګوري بس د آی سی سی له اصول سره برابر ده کنه برابر وي هغه حکم صادروي او دا یو زاد یو کس په توګه چې د رښتیا هم تخصص لرم او کار پکې کوم یو نیک اقدام په دې خاطر د حد اقل ښکاروي دنیا ته د ښکاروي آی سی سی ژمنه د پتیر یو کال یا 2 کلونو کې بخصوصا بعد لغه وخت نه چې کریم اغا خان د دې محکمې د څارنوال په توګه کار پیل کړی ځینې نیک اقدامات یې اخیستي دي مثلا د پوتین د نیولو د حکم صادرول او دغسې د نتنیاهو او دا اوس د طالبانو او د 14 نور طالبانو د نیولو د حکم د غوښتنې هم را روانې دي په راتلونکي میاشت کې اغلی صالحي څنګه چې تاسو ویلئ تاسو په دغه برخه کې ښه پوهیږئ حقوقي برخې نه تاسو که موږ ته ووایئ چې د څه ډول شواهدو په اساس د دغه 2 کسانو د نیولو غوښتنه شوې ده یعنی تاسو په دغه لاره کې تاسو هم مبارزه کړې ده نو کوم شواهد دوی په لاس کې لري چې دغه غوښتنه یې کړې د آی سی سی هغه د شواهدو راټولولو ځانګړي میتودونه دي په تاسو د آی سی سی دغه تملار سي هغه اعلامیه کې ویل دي چې موږ د طالبانو احکام چې حدوداً د تر یو نیم سل ډیر حکومت صادر کړي او سل ته نه د خزو باره کې د سل جمع نه ته نه نیوي د خزو پر خلاف دي بر علاوه د دې قاضي القضات کتاب چې هغه د طالبانو د رژیم د دکتورینو په توګه کارول کیږي او د دې ترڅنګ شواهد شاهدیان هغه قربانیان چې افغانستان راوتلي او طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوي دي یا وژل شوي دي د غوي د کورونو شواهد دي او د عدلي تپ نتایج چې هغه کسان چې شکنجه شوي دي د دې حق د غوښتو لپاره د غوي د عدلي تپ نتایج نو دا هغه ټول شواهد دي چې په ټول کې ولې دا بیا په خپل جزئیاتو کې نور دغه لري شواهد هم لري چې هغه تر سره کړی ول د اساسي په اعلامیه کې کته څه وګوري دغه شواهد راټول اغلی صالحي څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې هم د ښځو حقونو ته اشاره وکړه هغه څه چې طالبان یې اوس په افغانستان کې په ځانګړي توګه د ښځو په حقونو کې کوي څومره یو نړیوال جرم ګڼل کېدای شي او کوم حقوقي بنسټ یا نړیوالې محکمې په دغه برخه کې مداخله کولی شي که د ښځو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي د منع کنوانسیون یا سیدا ته موږ ورسو هلته یې هغه ټول موارد لیست کړي چې هغه د ښځو اساسي حقوق دي او که تاسې به ولاړ سئ د آی سی سی د جنډر پروسیکیوشن پالیسي ته هلته ویلي چې هغه حق چې په نړیوالو کنوانسیونونو کې ورکول شوی دی د هغې څخه حرمان د جنډر پروسیکیوشن ګڼل کېږي په دې اساس سره په یوازې توګه دغه فیصله جنسي ځورونه ده له بل اړخه که تاسې نور د ټولنیزو او اقتصادي حقوقو کنوانسیون ته ولاړ سئ که تاسې د بشر د حقونو اعلامیې ته ولاړ سئ که تاسې د نور هغه ټول کنوانسیونونه نه چې افغانستان یې غړیتوب لري او افغانستان په اصطلاح په خپله خوښه تللی او د هغوی غړیتوب یې اخیستی ده د هغو ټولو کنوانسیون په اساس باندې دغه وضعیت دغه جنسي ځورونه د تبعیض د جنسیت په اساس ده ولې دغه تعریفونو کې یو څه په د تعریفونو نه ولې اساسا دغه د نړیوالې جزایي حقوقو یو ډول دغه ده یو ډول تفاوت د نورو نړیوالو حقوق سره دغه وضعیت یو څه ستونزمن کړی دی په دې معنی چې نور ټول نړیوال حقوق که هغه نړیوال عمومي حقوق دي که خصوصي حقوق دي که تجارت حقوق دي که هره برخه د دوی له دولتونو سره یا له سازمانونو سره که سروکار لري او اصلي موضوع دولتونه او سازمانونه دي برعکس
آی سی سی او ته ډیره برخه نړیوال جزا حقوق د دې موضوع فردي مسؤلیت ده او فردي مسؤلیت په دې معنی ده چې یو کس به محاکمه کوي. نو د بیلابیل کنوانسیونونو د بیلابیل حقوقو په اساس دا بیلابیل وضعیتونه دي، هرمان له اجتماعي حقوقو له سیاسي حقوقو له اقتصادي حقوقو په قصدي ډول ځورونه شکنجه چې مثلا دا په درو وهلو څنګه د نړیوال کنوانسیونونو لاندې دا یو ډول شکنجه ده، د خاطر چې بدني عذاب ده او بدني عذاب په دغه کې نه راځي، په تنبیه کې نه راځي. دا نو ټول هر یو د هر کنوانسیون لاندې بیلابیل تعریفونه پیدا کولای شي او مصداق د جرایم علیه بشریت د مننه. چیرې د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال دغه غوښتنه د طالبانو د هغه مشرانو نیول چې دوی یادوي یا په دغه غوښتنه کې دوی نومونه یې اخیستي دي، دا څومره عملي کېدای شي او آیا په طالبانو باندې کوم عملي فشار زیاتولی شي او که نه دا به مازې یو حکم وي؟ دغه یو نیوکه تل په نړیوالو حقوقو باندې ویل د خاطر چې نړیوال جزایي حقوق بخصوص آی سی سی ته مشخصا راسو قضیه باسو دی معمولا پولیس نه لري سولار سي مملکتو ته او کسان چې د نیولو حکم ورکړ شوی دغه ونیسي. مثلا ډیر وخت دوستان یا ډیر کسان پر دې تمه دي چې نړیوال سیستم باید لکه داخلي سیستم باندې خپل قضات او خپل څارنوالي او خپل پولیس ولې وکړي چې دغه فیصله دا چاري مخته ولې لبد مرغه نړیوال حقوق دا څه نه لري، ولې نور اجرایي میکانیزمونه لري. په څه ډول اجرا کېدای شي؟ په دې ډول چې هر وخت که دغه کسان چې نیولو حکم ورکړی هر یو هغه واته ولاړ چې چالت هغه د آی سی سی غړیتوب لري، هغه مکلفیت لري چې دا کسان ونیسي او آی سی سی ته وسپاري. او موږ ډېرې داسې دغه لرو نمونې مخکې لرو. ډېری دوستان وایي چې دا خو ډېره دغه نه ده، عملي په دې خاطر نه ده او ډېر تاثیرګذار نه ده له دې خاطر چې کسان به سفر نه کوي. مثلا طالبان بخصوص په هغه سیستم چې دی لري ډېر بدوي سیستم ته هغه د دې مشر څنګه پر چالیدلی نه دغه نړیوالو اړیکو ته ضرورت لري. ول داسې نه ده. مثلا که تاسو وګورئ موږ مثالونه وګورو په لغه نتنیاهو د پوتین د نیولو حکم صادر کړی، پوتین تاسو ډېر په ندرت سره په سفر نړیوالو سفرو کې لیدلی ده او هغه سفرونه هم صرف هغه هیوادو ته چې د آی سی سی غړیتوب نه لري، مثلا شمالي کوریا ته ځي یا ځینې هغه هیوادونو ته ځي هغه د آی سی سی غړیتوب نه لري، هغه سفرونه محدود کړي او دا په مستقیمه توګه په نړیوالو اړیکو د هیوادو په نړیوال ډیپلوماسي باندې چې هغه اقتصادي چارو کې او سیاسي چارو کې په دې ټول تاثیر اچي. مثلا تاسو نتنیاهو ته ګورئ، نتنیاهو له دې وروسته نشوي کولی چې هغه هیوادونو ته چې هغه د آی سی سی غړیتوب لري هغه ته سفر وکړي او دا په یو ډول نه یو ډول د دې هیوادونو په ډیپلوماسي باندې تاثیر غورځوي سربیره پر دې. دا ډول د نیولو حکم دا د اشخاص او بخصوص داسې رژیمونو پر هغه حقوقي حیثیت په نړیواله سطح ډېر زیات تاثیر غورځوي. ډیره مننه شبنم جانې. که په آخر کې دا راته ووایئ چې دا پریکړه به په افغانستان کې د بشریت ضد جنایاتو پر وړاندې او یا هم په خاصه د ښځو د حقونو پر وړاندې یو څه اغېزمنه وي او که نه؟ زه فکر کوم ډېره بریده پورې بیا هغه رواني تاثیر ډېر زیات وي. په دې خاطر چې روانن به ښځې دا احساس وکړي چې موږ هم یو مرجع لرو چې هغه ته رسېدګي کېدای شي او طالبان باندې به هم دا تاثیر ولري چې دا په دې ډول نه ده چې یوازې موږ هر څه کولی شو او دلته نړیوال سیستم نشته او موږ په خپله خوښه یو مستقل یو. دا به دوی هم یو څه محدود کړي او خپلو کړنو سره به من بعد دغه ولري یو څه متوجه اوسي او له بل لحاظه دوی هغه ګر چې دوی په نړیواله کچه باندې اصلا ډیپلوماسي لري نه او د دوی په نړیواله کچه په ډیپلوماسي باندې به ډېر تاثیر وکړي او له بله خوا به د دوی په نړیوالو اړیکو باندې ډېر زیات تاثیر وکړي. له دې خاطر چې هیوادونه له دې وروسته دلیل لري چې تاسې مشران پر بشریت په وړاندې پر جنایت محکوم سوي دي، موږ نه غواړو ستاسې اړیکې ولرو، موږ نه غواړو ستاسې مرستې وکړو، موږ نه غواړو ستاسې ډیپلوماتیک اړیکې کې وساتو، موږ نه غواړو ستاسې راوغواړو. په دې خاطر دا بیا د موږ په نړیوال حیثیت باندې ډېر بد تاثیر کوي. له دې خاطر چې موږ له مجرمینو سره هم کار یو. نو زه پر دې باور یم چې د دې ډول نیونو هم به د دې خلکو دپاره هم د داسې رژیمونو دپاره یو عبرت وي او له بلې خوا به د ښځو دپاره یو ښه زیری وي چې ښکاره کړي چې د دوی هغه د اقل هغه 19 کلنې هڅې پر یوه نتیجه درلوده.